بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته د بواسیر یا هیموریډ باره کې معلومات درکوم چې دا څه ډول ناروغي ده، کازز، سیمټمز او ټریټمنټ یې څه دی. بواسیر ډولونه یا د هیموریډ ډولونه. بواسیر په دوه ډوله دي: خوني بواسیر چې وینه ورسره اخراجیږي او بادي بواسیر چې درد او خارښ لري. لاملونه یې څه دي؟ قبضیت یا کنسټیپیشن، د نه هضمېدونکو شیانو خوړل، د سرو مرچکو ډېر زیات کارول، نشهیي توکي لکه افیون او بنګ کارول، او ډېر آرام او خوشحاله یا خوښ ژوند. نښې څه دي؟ په موقعات کې درد او خارش موجود وي، د نارینه ځانګړی ځواک کمزوری کوي، ناظمي، د خولې د خوند خرابوالی، په معده او سینه کې سوی، بېخوبي، د بدن سسوالی، کانګې او ورسره د ولږې ختمېدل. دا موږ څنګه ډیاګنوز کوو یا تشخیص به څنګه کوو؟ د بواسیرو د بشپړ تشخیص لپاره یو ځانګړی ټیسټ دی چې پراکټوسکوپي ورته ویل کېږي. دا ورته اجرا کوو. بل انل اگزام ورته کوو، مریض د سجدې په حالت کې کوو او ورته اگزام کوو. درملنه یې څه ده؟ د کنسټیپیشن لپاره کریمافین شربت ورته موږ ورکوو چې 2 ټیمه استعمالیږي. ورسره کیپسول پیلز ورته موږ ورکوو، فلیجل ګولۍ او هیډین سافورټ د موقعات شاوخوا لګیږي. دوستانو، تاسو هرې رایې لکېږي چینل سبسکرایب کړئ په خپلو ښایسته لاسونو. الله مو مل شه.